السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د فلم په شروعات کې موږ یو هلک وینو چې د هغه نوم جون وي او د هغه کور د ځنګل په منځ کې وي. هغه ښه په ارام باندې ناست وي چې اچانک یو خطرناک اواز واوري. هغه چې شاته وګوري نو هغه ډېر زیات ویریږي ولې چې هلته کې د هغوی د ټولو نه خطرناک دښمنان را روان وي. نو هغه رامنډه کړي او خپل کور کې پټ شي. په دې دوران کې د جون پلار هم د دښمنانو اواز واوري. هغه چې صورتحال ته وګوري نو هغه ډېر زیات ویریږي ولې چې هغه دښمنان د دوی کور طرف ته را روان وي. نو جون او د هغه پلار دغه ټیم نه فایده واخلي او خپل ټول سامان پیک کړي او د کمرې په شاتنۍ دروازه باندې بهر راوځي. جون خپله ښځه هم را روانه کړي چې د هغې حالات ډېر زیات خراب وي او د بیمارۍ د وجې هغه ډېره زیاته زخمي وي. نو د دې نه د جون پلار ته اندازه وشي چې موږ تر لرې پورې نشو تښتېدی. نو د جون پلار جون او د هغه ښځه په یوه وړه غونډۍ کنده کې پټ کړي. دا کنده ډېره زیاته څښا وي خو لیکن دلته کې د دوی پټېده مجبوري وي. د جون پلار په یوازې باندې دغه دښمنانو مقابله کوي. د جون پلار هغه ډیر زیات زخمی کی خو د جون پلار همت نه بیلی پای کې د درې کسان مړ کی خو د جون پلار یوازې وي نو هغه د جون پلار په سر باندې وخی او ښکته راوغورځيږي. د ګروپ هغه مشر د جون پلار حلال کی او جون دغه ښځه د دې کندې نه خپل پلار ته ګوري او په چغو چغو جاړي. د دې نه پس دغه دښمنان د جون د ټول سامان راواخلي او هغه بیگ ځل سره هم واخلي چې کوم د جون د نه په لار کې پریوتی وي. دا بیگ د جون لپاره ډیر زیات ضروری وي ولې چې په دې کې د ښځې ګولې پرتی وي. که چېرته ماښام پورې دې ته دا ګولې میلو نشوي نو د انفیکشن به نور هم سیوا شي. دغه دښمنان د جون د پلار لاش هم پرې نه دي. هغه د خپل پلار لاش ته ګوري او جاړي خو لیکن هغه هیڅ هم نشي کوي. د دې نه پس جون او دغه ښځه واپس خپل کور ته راشي خو لیکن هغوی چې د کور حالات ته وګوري نو هغه ډېر زیات خفه شي ولې چې هغه دښمنانو د جون د ټول کور وران کړی وي. جون چې خپلې ښځې ته وګوري نو هغه نور هم پریشانه شي ولې چې د زخمونو د درد د وجې دغه ښځه بېهوشه وي. خو جون همت نه بیلي هغه ټول له پیله لرګي راغونډ کړي او خپله ورانه جوپړۍ سموي ولې چې په هغې کې د هغه بیماره ښځه پرته وي. جون خپلې ښځې ته لږې شانتې اوبه پرېږدي او دښمنانو طرف ته روان شي ولې چې جون د هغه دښمنانو هغه بیګ راوړل غواړي چې په کوم کې د جون د ښځې ګولې وي. جون د دښمنانو طرف ته روان وي خو ډېره زیاته یخني وي او هغه سره ګرمې کپړې نه وي ولې چې دښمنانو د هغې ټولې ګرمې کپړې د ځان سره وړې وي. جون صرف یو ټي شرټ اچولی وي او هغه د یخنۍ د وجې ډېر زیات رپي خو لیکن هغه همت نه بیلي او په مخکې باندې روان وي. د لږ شان مزل نه پس د یخنۍ او د لوږې د وجې هغه ښکته راپروزي. هغه همت بللو والوي چې اچانک هغه یو وړوکی ماشوم وویني. جون د دغه ماشوم په مخ کې یو نوی امید وښکاري نو هغه راپاسي او دغه ماشوم په شاته روان شي. څنګه ماشوم جون ته وګوري نو هغه ویریږي او دغه ځای نه منډه کړي او خپل کور ته لاړ شي او ځان پسې دروازه بنده کړي. خو جون خپل پوره زور لګوي هغه دروازه ماته کړي چې څنګه هغه کور ته وردننه شي. په هغه کور کې یو بوډا سړی او دغه ماشوم وي. هغوی د یخنۍ نه رپي او د جون نه هم یریږي چې چېرته دې موږ ته نقصان ونه رسوي خو لیکن د جون مقصد صرف دلته نه ګرمې کپړې اغوستو او هغه چپ د هغه ځای نه روان شي. جون د خپل دښمنانو د خپلو چاپونو پسې روان شي خو لیکن چې لږ مزل وکړي نو هغه حیرانه پاتې شي ولې چې هلته کې صرف د هغه د پلار د جسم هډوکي پراته وي. نو د دې نه جون ته پته ولګي چې د هغې دښمنانو د ده پلار غوښه پخ کړې ده او خوړلې ده. نو جون ډېر زیات خفه شي او دغلته کې کښېني. هغه ډېر زیات غوسه وي او هغه دا قسم وکړي چې دې دښمنانو به زه د پلار بدل اخلم. هغه د خپل پلار هډوکي ښخ کړي او د بدلې دپاره دښمنانو طرف ته روان شي. د لږ مزل نه بعد هغه ته یو ټینټ ښکاري نو هغه یریږي چې سینا په دې کې څوک وي. هغه پیله کاڼې راوالي او هغه ټینټ په کاڼي باندې ولي چې کله هغه ته پته ولګي چې په دې ټینټ کې څوک نشته نو هغه ټینټ ته وردننه شي. په هغه ټینټ کې جون ته لږې شانتې اوبه یو ماچس او یو شپېلۍ میلو شي. هغه دغه سامان ځان سره راواخلي چې کیدای شي دا سامان زما مخکې په کار راشي. جون د دغه ځای نه روان شي خو چې لږ مزل وکړي نو هغه ته پته ولګي چې ما نه خو لاره غلطه شوې ده ولې چې جون واپس هم هغه زوړ ځای ته راغلی وي. نو د دښمنانو پتې لګولو دپاره جون یو غټ بوټي ته وخیږي او د هغه دا طریقه کامیابه شي ولې چې هغه ته لرې په ځنګل کې لوګي وښکاري. خو جون چې څنګه د دغې ونې نه راکوزېږي نو د هغه خپه وښویږي او هغه ښکته راپروزي او د راغورځېدو سره ځنګلي سپي هغه وویني. هغه د ځان بچ کولو دپاره د هغه ځای نه منډه کړي لیکن هغه एकदम راپروزي ولې چې د ونې راغورځېدو سره د هغه خپه ډېره زیاته زخمي شوي وي. هغه په راښکو باندې مخکې روان وي او په دې کې شپه شي او د ځنګلي سپو د حملې کولو خطر نور هم سیوا شي. خو جون دلته یو هوښیارتوب وکړي. هغه لرګي راغونډ کړي او دغلته اور ولګوي او د هغې نه یو لرګي راواخلي او د ځنګلو سپو مقابله شروع کړي. د اور د وجې هغه ځنګلي سپي ویریږي او دغه ځای نه منډه کړي او جون ډېر په مشکله باندې خپل ځان د مرګ نه بچ کړي. په دې کې ظاهر شي او جون د دغه ځای نه روان شي خو چې لږ مزل وکړي چې هغه وګوري نو په اوبو کې وینه را روانوي. جون د دې معلومولو دپاره وروسته لاړ شي. هغه وګوري یو ښځه د وینې څخه چاړې په اوبو کې وینځي. دلته جون دا هوښیارتوب وکړي چې دې ښځې لا په مخامخ ورنه شي چې څنګه ښځه هغه ځای نه روانه شي نو جون یو کاڼی راواخلي او هغې پسې شاته روان شي. دراصل دا ښځه د جون د دښمنانو نه وي او جون دې ښځې پسې شاته راځي او هغه ته د خپلو دښمنانو ځای معلوم شي. جون چې وګوري نو دغلته دا ښځې یوازې وي نو دې نه هغه فایده واخلي او د ښځې په لاره روان شي. خو اچانک د هغه نظر ښکته په تار کې په ګونګروګانو باندې ولګي نو د دې د وجې هغه ډېر په خیال باندې دغه کور ته وردننه شي. هغه چې څنګه دې کور ته وردننه شي نو هغه ته خپل بیګ وښکاري. جون چې دغه بیګ کې وګوري نو هغې کې د ویان نه وي
نو هغه دغه کور تلاشي واخلي خو هغه دې خبر نه باخبره وي چې زه دغه ښځې لیدلی یم. جون په دغه کې مصروفه وي او له شاته نه هغه ښځه راشي او په جون باندې حمله وکړي. جون بچ شي او دواړه په یو بل کې په جګړه شي. په دې کې اچانک جون کاڼی راواخلي او دغه جینۍ په سر باندې ووهي چې هغې سره دغه جینۍ په هغه ټایم باندې مړه شي. د دې نه پس جون واپس د ویانې پیدا کول شروع کړي خو لیکن اچانک چې هغه بهر وګوري نو هغه دښمنان د کور طرف ته را روان وي. نو جون زر هغه وینې صفا کړي چې دوی ته نو پته ونه لګي چې دلته څه شوي دي. د دې نه پس د هغې ښځې لاس په راښکو باندې بهر ته راوباسي. څه ټایم دی د دغې ښځې لاس راکاږي نو د هغې نه تبر په نیمه کې پاتې شي. دغلته دښمنان هم را روان وي نو جون زر د دغې ښځې لاش په پاڼو کې پټ کړي او په خپله د بوټي شاته پټ شي او هغوی ته نه نظر ساتي. جون چې وګوري نو دا ځل دغه دښمنانو اوړکې ماشوم راوستي وي خو جون مجبوره وي او هېڅ هم نشي کوي بس صرف هغوی ته ګوري. په دې کې دغه ټول دښمنان د خوراک په تیاری کې مصروفه شي چې په دې کې اچانک یو کس دغه تبر وویني او هغه ته د خطرې اندازه وشي او هغه دا خبره ټولو ملګرو ته ووایي. دوی ټول راغونډ شي او دغه ځای تلاشي اخلي خو لیکن جون په څه چل باندې دغه ځای کې ځان پټ کړي. هغوی ته څوک میله ونه شي نو هغوی د دغه ځای نه لاړ شي او خپل یو زخمي ملګری د کور ساتلو لپاره پرېږدي. جون د دغه کس انتظار کوي خو چې څنګه هغه کمرې ته دننه شي نو جون هغې ماشوم خواته راشي کوم چې د دښمنانو راوستی وي. جون هغه ماشوم بچکول غواړي خو لیکن هغه ماشوم ډېر زیات تېرېږي او چغې وهي او د چپکولو اړو نوم نه اخلي. نو هغه دښمن د دې ماشوم چغې واوري او بهر راوځي خو لیکن د هغه راوتو پورې جون د دغه ماشوم خپل لاس پرانیستی وي او هغه دغه ځای نه منډه کړي. هغه دښمن چې څنګه د کمرې نه بهر راوځي نو جون پټ شان دغه کمرې ته وردننه شي او په دغه کمره کې هغه ته یو بکس ښکاري چې هغې ته تاله لګېدلې وي. جون ته مکمل یقین وي چې د ویانې هم په دې بکس کې پرتې وي نو هغه تالې له لتې ورکوي لیکن هغه تاله نه کولاویږي. په دې کې چې جون وګوري نو هغه دښمنان واپس د کور طرف ته را روان وي. نو جون د دغه کور نه ښکته وردننه شي او د هغې د تلو انتظار کوي خو لیکن چې څنګه د هغې لیډر کمرې ته دننه راشي د هغه نظر په تاله باندې ورپروزي چې د هغې پاسه خټه پرته وي. نو هغه د دې نه پته ولګي زموږ ایریا ته څوک راغلي دي او هغه دا خبره خپل ټولو ملګرو ته وکړي او هغه د دې ځای تالاشي شروع کړي. جون ته هم پته ولګي چې دوی ته زما پته لګېدلې ده او په دې کې هغوی ته د خپل ملګري لاش هم میلو شي. په دې کې ډېر زیات ناوخته شي او توره شپه وي خو جون هم دغه ځای کې پټ وي. دغه دښمنان لرګي راغونډ کړي او خپل ملګري ته اور ورته کړي او هغه وسوځي. دلته چې موږ ګورو د جون ښځه هم په هوښ کې راشي او هغه چې جون په کمره کې ونه ویني نو هغه ډېره زیاته پریشانه شي. هغه د کور نه بهر تلل غواړي خو د بهر نه دروازه بنده وي. هغه د دروازې ماتولو ډېر زیات کوشش کوي خو لیکن هغه بیمار وي نو د دې د وجې هغه دروازه نشي ماتولی. نو د دې د وجې د هغې حالت نور هم خراب شي او هغه ښکته راوغورځېږي. دلته کې جون ټوله شپه دوی انتظار کوي خو لیکن چې څنګه هغوی ویده شي نو جون په مزه غوندې د هغې لیډر خواته لاړ شي او د هغه د مرۍ نه هغه چابي راپټه کړي. هغه په هغه چابۍ باندې بکس کولو کړي او د هغه اندازه مکمل صحیح وخیږي ولې چې ګولۍ هم په هغه بکس کې موجود وي. نو هغه زر د ویانې راواخلي او تاله واپس بند کړي او د هغه ځای نه روان شي او د جلدۍ د وجې د هغه خوا غنټۍ والا تار سره ولګي او د هغې د اواز سره لیډر او د هغه ټول ملګري راپاسي او جون پسې شاته روان شي. جون د هغې نه ډېرې زیاته منډه وهي خو لیکن د کمزورۍ د وجې هغه ډېر لرې نشي تللی نو د دې د وجې هغه ګیر شي. هغوی د جون ټولې ګرمې کپړې وباسي او هغه لاس خپلو تړي ولته کې سملي. د دې نه پس هغوی اور بل کړي او جون ته داسې ښکار چې دوی اوس ما پخوي. په دې کې د جون نظر اچانک په هغه شپېلې باندې پروزي نو هغه شپېلې په خوله کې راواخلي او په زوره باندې وخي نو د هغې اواز سره د ځنګلي سپو خیال د دوی طرف ته شي. لیډر چې څنګه د ځنګلي سپو اوازونه واوري نو هغه خپل ملګري را روان کړي او د هغه ځای نه منډه کړي. جون له دې موقع نه فایده واخلي او په خپل چاقو باندې خپل رسۍ کولو کړي او خوا کې یې غونه پرته وي او د هغې لاندې پټ شي. خو چې څنګه ځنګلي سپي تېر شي نو هغه خپلې ګرمې کپړې واپس واچوي او د هغه ځای نه منډه کړي. خو لیکن د جون د دښمنانو لیډر د هغه نه زیات هوښیاري هغه یو خپل ملګري زخمي کړي چې ځنګلي سپي ټول په ده باندې اخته شي او زه دغه ځای نه منډه کړم. جون ته د دې خبرې اندازه نه وي چې دښمنانو هغه لیډر په ما پسې شاته را روان دی. نو هغه ډېر زیات ستړی وي نو هغه یو ونې ته اډه ووایي چې په دې کې اچانک د شاته نه یو دښمن راشي او دله لته ورکړي او ښکته یې راوغورځوي ولې چې لیډر کله هم دوی ژوندي نه پرېږدي نو هغه مخکې نه یو پلین جوړ کړی و. دې دواړو کې جګړه شروع شي خو لیکن جون دغه سړی مړ کړي. لږ ساعت پس دغلته کې یو بل دښمن راشي هغه ته داسې ښکاري چې زما ملګري د جون لاش روان کړی دی. دراصل جون خپلې کپړې اوښکې وي هغې هغه دښمن ته اچولې وي او دښمن کپړې یې په خپله باندې اچولې وي. د دې د وجې دې سړي داسې ښکاري چې دا زما ملګری دی خو لیکن هغه جون وي. چې څنګه دا دښمن د خوا ته ورشي نو جون एकदम چاړه روباسي او هغه په خېټه کې ومنډي او هغه هم مړ کړي. د دې نه پس جون د دغه سړي نه غشي راواخلي او مخکې روان شي چې اچانک هغه ته د دې لیډر وښکاري نو هغه نشانه برابر کړي او هغه په خپه باندې ولي. جون دغه خوا ته راشي او دویمه نشانه برابر کړي. دغه لیډر هم هار وبیلي ولې چې هغه ته پته ولګي چې د مرګ نه علاوه ما سره بله لار نشته خو لیکن اچانک دغه شي ته وروشلېږي او هغه لیډر د مرګ نه بچ شي. دې نه پس دې دواړه چاړې راواخلي او د یو بل مقابله کوي چې اچانک په دې کې هغې د ځنګلي سپو اوازونه واوري. جون د هغه ځای نه منډه کړي او د لیډر په خوب وي نو هغه ځنګلي سپي راشي او هغه وخوري. دلته د جون د خپل پلار بدله هم واخلي او هغه د خپلې ښځې د ویانې هم میلو شي نو د دې د وجې هغه په منډه باندې د خپل کور طرف ته را روان شي. خو لیکن هغه چې څنګه کور ته ورسي نو د هغه کور دروازه مخکې نه کلو شوې وي او د هغه ښځه هغه ځای نه غیبه شوې وي.
د جون ډېر خفه شي ولته کینی هغه داسې ښکاري چې ځنګلي سپو به زما ښځه خوړلې وي نو هغه په چغو چغو باندې په ژړا شي چې په دې کې اچانک دا ښځه دغه په اوږه باندې لاس کېږدي هغه چې خپله ښځه ژوندۍ وویني نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي په دې ځای کې زموږ دا شانداره کهاني ختمه شي امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېر زیاته خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښ شوی وي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ملاویږو به په یو بله غشته ویډیو کې د الله په امان